چې د قلم په ځای ټوپکې او مرمۍ ساتو، تیارې به هغسې د جهل پوهانۍ ساتو، او د خپلې خاورې خپل اختیار که بل له ورکړلو مونږ، د خپلې خاورې خپل اختیار که بل له ورکړلو مونږ، بیا به تل غاړو کې رسۍ د غلامۍ ساتو. مننه. او دا د غربت نښې دي، نور به درته څه وایمه، دا چې ګلاب ګلاب چاچی پولی پولی ساتو. او د پرمختګ لارې مې ځکه اغیار ونیولې، د پرمختګ لارې مې ځکه اغیار ونیولې چې مونږ لا سپي ساتو جنګونو له مرغۍ ساتو. مننه. د پرمختګ لارې مې ځکه اغیار ونیولې چې مونږ لا سپي ساتو جنګونو له مرغۍ ساتو. بلا بلا سوچونه وکړو چې کتاب اخلو مونږ، بې سوچه جنگ له مونږ ټوپکې جرمنۍ ساتو. روزمینه مینه به د مرګ د یاري نه پرېږدو مونږ، روزمینه مینه به د مرګ د یاري نه پرېږدو مونږ، کمرو جو مړه دي شو خو مینه به ژوندی ساتو. چې د قلم په ځای ټوپکې او مرمۍ ساتو، تیارې به هغسې د جهل پوهانۍ ساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مو ومنئ. ستاسو ورور روزمینی سبزي هم د اختر مبارکۍ مو قبولې کړئ. نن د اختر څلورمه ورځ ده، یاران ملګري راټول شوي یو، نو دلته رالو مونږ وایي چې ستاسو سره هم څه شعرونه غزلې ریکارډ کو، ستاسو سره یې په پښتنه مینه ډالۍ کو. مینوج صاحب راغلی دی، سرتاج محمد سرتاج صاحب راغلی دی، احساس صاحب دی او زه. نو د دې ټولو طرفه اختر مبارکۍ هم قبولې کړئ. خواږه خواږه شعرونه به ترې اورو، تاسو ته به په پښتنه مینه ډالۍ کو. نو مینوج صاحب هغه شعر را سره ډالۍ کړه چې اډونه. ډېره مننه جي، د ملګرو ډېره شکریه، خاص کر د روزمین یوسفزی صاحب چې موږ یې په دې ماحول ښکلي ماحول کې دلته راغونډ کړو او د ګپ یو ماحول جوړ شو. نو بس زه خو به ته یو عشقیه غونته غزل ووایم، دا تاسو چې خوښوئ، او د هغې مقطع یا مطلع ساري داسې ده چې زما نه مخکې ستا د حسن بازار واړونه، زما نه مخکې ستا د حسن بازار واړونه، بغیر زما د جمال خریدار واړونه، زما نه مخکې ستا د حسن بازار واړونه، بغیر زما د جمال خریدار واړونه، او چې زه مین شوم د اغیارو درته مخه شوله، چې زه مین شوم د اغیارو درته مخه شوله، نو در کې د نن د لیونو ځکه شمار واړونه، او زما زخمونه دې راویښ کړل پستانه لړلې، زما زخمونه دې راویښ کړل پستانه لړلې، داسې نیمګړی دیدار ستا مې په کار واړونه، زما نه مخکې ستا د حسن بازار زما زخمونه دې راویښ کړل پستانه لړلې، داسې نیمګړی دیدار ستا مې په کار واړونه، او پرکیبانو د جامونه د شرابو ویشل، پرکیبانو د جامونه د شرابو ویشل، زما د خوار غریب مسکین پکې وار واړونه، پرکیبانو د جامونه د شرابو ویشل، زما د خوار غریب مسکین پکې وار واړونه، خدای خبر دومره د مینو شخپه ولې شولې، خدای خبر دومره د مینو شخپه ولې شولې، نن دې په سترګو کې د مینې خمار واړونه، زما نه مخکې ستا د حسن بازار واړونه. ټول وطن سپرلی سپرلی ګلزار ګلزار دی، شین صادر ځمکې اغوستی مزیدار دی، ټول وطن سپرلی سپرلی ګلزار ګلزار دی، شین صادر ځمکې اغوستی مزیدار دی، پلواړي جاړو کې خاندي په مستۍ دي، پلواړي جاړو کې خاندي په مستۍ دي، د غانټول مینس کې بوډۍ کړی سینګار دی، او سره ګلونه د ریدي شو پاڼې پاڼې،
درېدي شو پاڼې سره ګلونه د ریدي شو پاڼې پاڼې سانګې وانګې نشپاتو نیولې بهر دی ډېر ښه کلیوال رنګونه دي پکې ډېره مننه سره ګلونه د ریدي شو پاڼې پاڼې سانګې وانګې نشپاتو نیولې بهر دی او کورنو کوترو سیل د میرو وکړو اوهو کورنو کمترو سیل د میرو وکړو لولکۍ په هوا ګرځي سم بازار دی او اخري شعر به درته وایم نور مې هېرېږي چې د تیرا د بنګو هسې صفت کېږي د تیرا د بنګو هسې صفت کېږي یہ سرتاج قدرتی موسم خمار دی زړه مې مستی غواړي جنون غواړي جانان غواړي ګرانه د داسې لکه للمه چې باران غواړي زړه مې مستی غواړي جنون غواړي جانان غواړي او ګرانه د داسې لکه للمه چې باران غواړي او خدای د شیخ که د ملا و منم نه پوهېږم یو رانه دین غواړي او بل رانه ایمان غواړي او د کام زلمی مې د یو بل نه تیز په تیښته کې دي پیغلې د ملا تړي که دلته خیر د ځان غواړي او په ښار کې کله خوشحالیږي ښاپیرۍ د غرونو ابشار چینار خپلې دامانې سره ګلان غواړي او د ژوند د جواکه وتې یو د چغو نه یو وتې په چغو چغو تا روزمین ته هغه شان غواړي ملګرو باران دی که زمونږ د ویډیوګانو تاسو په دې حال کې هم نه خورا خوښه وی که نه نو څه ورته ووایم که نه او خدای خو ورته مخه روانه کړه موږ له خو بند نه راځي اصل خلک ویډیوګانې نه راځي که چې ویډیو راشي تاسو یې ګورئ نه 3-4 هزار کسان خو یې ګورئ کم از کم زمونږ سره په پیجونو کې دوره کسان ډېر کسان دي په 5000 خو زما سره په اډې کې دي ضروري نه ده چې تاسو لکه په دې کې صرف نور څه شي او نو مونږ په باران کې خپله هڅه کوو سردار احساس صاحب د خالد مینوش صاحب او د سرتاج محمد سرتاج صاحب زه ډېره شکریه ادا کوم چې دوی په دې باراني موسم کې هم راغله او زمونږ د مینوالو سره خپل شعرونه شریک کړه نو د راتلونکي پروګرامه پورې اجازت راکړئ د الله په امان ستاسو ورور روزمینی سبزی وسلام